سوات کې د سپرلی خپل خوندونه وي او هر اړخ ته په ونو کې غوټۍ ګلونه راپرېږدي او په داسې موسم کې سوات ادبي ملګري نومې تنظیم د سپرلی مشاعره جوړه کړې وه چې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو شاعرانو پکې ګډون وکړو. د سوات ادبي ملګرو صدر پروفیسر ډاکټر عطاالرحمن عطا وایي سوات اسې ښایسته دی، بیا د سوات سپرلی نور ښایسته دی، بیا سوات کې د دا قسمه هلو ځلو ډېر زیات ضرورت دی. موږ د یو اوږد عذاب دور تیر کړی دی، د هغې نه راوتلي یو. په نږدې ورځو کې بیا دلته یره ترهه وه، نو موږ غواړو چې د سپرلي دا خوشحالۍ زیاتې کړو، د سوات خلکو له نوره د تفریح موقع هم ورکړو. چې یار دې ځي ورپسې سل وارې په شا وګوره، که هغه نه ښکاري نو خپله تمنا وګوره. مړه یوه تماشه وکړه، داسې مه تېرېږه که دنیا نه درګوري ته ټوله دنیا وګوره. سترګې د ځانه سره راوړه او بیا ځیر شه ورته، زما په زخم کې څېره د مسیحا وګوره. مسکا کړل کرخه کرخه هغه دوه معصومه ننګي، حاجي راځه د خدای په لور تلونکي دعا وګوره. زړه دې رامور شو که نه، شل وارې شکمن شوې که نه، چا ویل تا ته چې هر بت ته په بیا بیا وګوره. زه پکې پرخه پرخه اوښکه اوښکه ځان ګرځوم، د ګل ارمانه زما سترګې خامخا وګوره. ممتازه یو ژوند ناروا دی د رواو ترمنځ، بل زه په ژوند مین یم بله ناروا وګوره. دا چې هر نظر مې حیران پاتې دی، لا پکې تصویر د جانان پاتې دی، ولې مې شلګو ته ورخطا شولې، لا خو مې د اوښکو باران پاتې دی. تا ته چې د ځان په نظر ګورم، ما نه د په سترګو کې ځان پاتې دی. هغه د ټول عمر لیونی ارمان ستا د یو ارمان په ارمان پاتې دی. تا چې غرې نیولي راکتلي وو، زړه کې مې ګمان و ګمان پاتې دی. نور هغه ګرانه مې اسانه کړه، ګران چې ولایقه نو ګران پاتې. امن د مزو نه به آباد خلک خبر وي، او د جنگ د بربادۍ نه خو برباد خلک خبر وي. ته یې مه منه خو ما او تا ښه ټیک ټاک غلامان یو، اشنا د ازادۍ نه به آزاد خلک خبر وي. زه چا په توره شپه ژوندی جاړن له کوره یوړم، د دې نه د دې ټول اسلام آباد خلک خبر وي. تا سرې سترګې د کومې میکدې راوړي دي، ساقي شونډو دې نورې ذایقې راوړي دي، کڼوله مې د سوز ډکې نغمې راوړي دي، ړندوله مې سیکلې آینې راوړي دي. د شپې توره تیاره کې دوی هم دا سړی وجلې، او نن یې ورله قبر له څېرې راوړي دي. راوړي ګواهۍ له مجامې د مقتول نه دي، مونږ تا له محتسبه دیرې راوړي دي. ته هره ورځ ما وژنې، زه بیا هره ورځ ژوندی یم، تا خپلې او ما خپلې تجربې راوړي دي. بابا مې وې له جنګ زورورې دي خبرې، مونږ دا ځلې ټوپکې نه نارې راوړي دي. یه زدی ته هم حیران چې دا د سود که ناسودي وه، راوړې به د زمونږ کره شوملې لکه اوبه. قاضي زه دا منم چې په لمنه د مونځ کېږي، قاضي خو بس د مفتو شراب څکې لکه اوبه. ته ډېر وي زورور خو د خپل زوره خبر نه وي، دې ته ورکې پوښتونه خرڅېدې لکه اوبه، خو څنګ کې زما غلي تېرېدې لکه اوبه. یو وخت و چې دا لارې دا کوڅې په وینو سرې وي، یو وخت و دلته وینې تویېدې لکه اوبه. زما چې څه په زړه وو نو هغه به مې په خوله وو، زما خبرې نازه ویرڼې لکه اوبه. دلته ډېر شی مداریان دي، ته یې وینې زه یې وینم، ډوګډوګي ورسه په لاس کې دي، نولي ورته ګډېږي، په پاړو کې کمال نشته خو نولي د عقل خلاص دي، د شپېلي سره تودېږي، غره په شپېلۍ کې سوز او ساز دی خو نولي پې نه پوهېږي. پوهه لاړه پوهه مړه شوه، اوس پرته ده په بیدیا کې کړاغې سترګې، په سارا کې د ململو په خیتاړه ورلزنه تړه جاړه، د دنیا قیلان واړه خپل مرام ته شو تر غاړه، بره وختل سپوږمۍ ته خیر یې راوړلو نړۍ ته. موږ د بیرې پټال زانګو بس کیسې کوو او خاندو که چا ووي چې خیرات دی بیا په جوتو خپو وردانګو. زلفانو غړوندي مو
د مرۍ ځنې چاپیر دي ټول خیالونه مو رنګین دي د کوکۍ ځنې چاپیر دي د جانان سترګې جامونه ټول د څیل مې نشیان شو د کتاب سره مورانه بې شعوره شاعران شو ونشمنخي بنګس کلي نشه دی د خپل ځان په تماشه دی ګوره شین شو د خندان اوس ګیله وکړو د چا نه لارې ورانې دي ویجاړې که ته خاندې او که جاړې د رمې ګنګري تر غاړې په شپېلۍ کې لاړې لاړې قیس صاحب نغمه ورکه ساس ګونګې شو دا زما آواز ګونګې شو د شونډو الزامونه دا زما په لمن داغ شو د بدرنګو دا کارونه د باچا په لمن داغ شو د باچا نه خطا وشوه زه وزیره غوا دې لنګه وسې خپه په لکۍ کېږده چې څه وایې دا به کېږي ستا به وچه غوا لنګېږي. سوات ادبي مرغلي چارواکي وایي چې میاشت پس په سوات کې بله غټه مشاعره هم کولی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.